ولچاحت مبارک تشه او بیا دې مبارک شه. یقینو که د زړه نه د باندې خوشحاله شوم او دعا درته کوم چې الله دله د خپل دین د خدمت ته کولو تر مرګه پورې استقامت درکا او الله دې د خپل دین د خدمت لپاره قبول کا. یقینو که چې ته عزت وینې خپل ستاسو د اجړاپن په دې دنیا کې به چا تصور هم نه کړی دومره عزت په دله خلک درکړي او په دې حال کې د دین د خدمت لپاره ته ملیشا ته راشه. یقینو که چې په لاره کې درته ګلان خواره کو زمونږ مخکې ستا سره څه دشمني نه وه څه ذاتیات نه خو مخکې د پخا شی خلاف و اوس هم د نو ملګرو دا هغه شیخ دی کم شیخ چې په ملیشیا کې د ګلچاحت سره کومه جګړه کړې وه کومه واقعه چې د دې ترمنځ راغلې وه. نو اوس چې ګلچاحت کم عمره وکړه او د عمرې نه پس چې په هغې باندې کم قسمه حالات تیر شو یعنی کم قسم ظلم زیاتې چې ورسره په عمره کې وشو هغه هم ستاسو وړاندې د مختلف قسمه ویډیو پې چلیږي. ډېرو خلکو د دې زیات مذمت وکړو جای ګلچاحت سره چې کوم دی داسې ظلم هغلته په کار هم نه و یعنی په یو پاکه خاوره باندې زمونږ پښتانه هغه نه قلاریږي ولته کې چې کوم دی هم داسې قسمه ظلمونه کوي. نو یو ډېر زیات د شرم خبره ده. شیخ چې کوم دی هغه هم په دې حقله باندې ویډیو راغلی وه یعنی د دې دواړو کوم اختلافات چې وو د هغې باوجود هم شیخ د دې کم صفت وکړو د خلکو نه دا ریکویسټ هم وکړو چې په دې پسې نورې غلطې خبرې او داسې قسم حرکت هغه هم مه کوئ. نو د شیخ چې کومه ویډیو راغله د هغې نه پس نور کم پښتانه مونږ ضمیر خان ضمیر وګورو وصال خان نور کم سوشل ورکر چې دي هغو ټولو په دې باندې ویډیو جوړ کړه ویې ویل چې آیا په ګلچاحت پسې داسې غلط قسمه خبرې تنګول دا مه کوئ. ګلچاحت یو ویډیو کې ویل دي چې زه پاکستان ته کله لاړه شم نو کم قسم ظلمونه چې ما سره شوي دي هغه ټول به زه بیا په پاکستان کې هغه ښکاره کوم. نو دغه معلوماتو دغه ویډیو هغه تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.